که زه د یو ګناه څه توبه وکړم بیا رسوسي بیا توبه وکړم بیا رسوسي بیا توبه وکړم بیا رسوسي یعنی چې 1000 واره په ورځ کې یو ګناه تا وکړه 1000 واره توبه وکړه 1000 واره به الله ولي یا الله یا دغه ګناه په ما پرېږدې یا دغه ګناه را معاف کړي سړی دې ګناه نشي پرېښولی الله ته لاس پورته کړي الله ته وایي چې یا الله یا د دغه ګناه د پرېښولو توفیق راکړه یا یې را معاف الله ته ویلی سي الله خو د مور پلار ډېر مهربان دی لکه د مور پلار سره خبرې کوي الله ته چې الله یا دغه ګناه را معاف کړي یا د دغه ګناه د پرېښولو توفیق راکړي بیا الله جل جلاله دا وفرمایله چې والذین اذا فعلوا فاحشة داسې نه چې دغه متکیان خلک به نو ګناه نه ګناه به هم کوي خو هغه ګناه به ټینګار نه کوي یعنی چې ګناه وکړه برته به الله جل جلاله یادوي او د الله څخه عفو او بخښه او د الله جل جلاله دومره مهرباني دي په خپلو بندګانو باندې په هر وخت کې هغه فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله چې زما د رحمت څخه مه ناامیده کېږي چې هر څومره غټ ګناهګار هر څومره غټه ګناه دسه سوې ده لیکن یو وارې په اخلاص و الله ته لاس پورته کړه توبه وکړه صرف هغه ګناه معافول خو ته څه کوې الله به د هغه ګناه په نیکي در بدله فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات دویمه خبره ده په دې خبره باید موږ تاسې ځان پوه کړو چې الله جل جلاله نه پر نیکي کولو جنت درکوي نه پر بدي کولو دوزخ درکوي په دې نقطه سر خلاص کړي الله جنت هغه چاته ورکوي چې نیکي د ځان سره ویوله او پر بدو سزا هغه چاته ورکوي چې بد یې د ځان سره ویوله ګوره الله څه فرمایي من جاء بالحسنه د دې ترجمه دا ده مثلا چې څوک د نیکۍ سره رالی دی نه وایي چې د چا یوه نیکي وکړه زه لس نیکي وکړم الله فرمایي من جاء بالحسنه چې څوک د یو نیکۍ سره رالی فله 10 امثالها موږ هغه ته په بدل کې څو ورکړو 10 صدای وڅکړي سم ځای ورته سم کښېنه اوس ګوره ومن جاء بالسیئات یو څوک د ګناه سره رالی الله وایي چې که د ګناه سره رالی زه هغه د ګناه برابر سزا درته ورکوم په نیکۍ کې خو پر یوه نیکي 10 نیکي درکړي لیکن بدي به هغسې سزا لکه څونه چې تا بد کړي بلابد الله نه درکړي دی نه چې بد هم په لاس اوس د دې سزا معلومیږي یو سړی دی بد یې کړي دي ګناه یې کړې ده دومره ګناهونه کړي دي مځکې څه در اسمانه پرې د خانه یې ټوله په ډکه کړې ده لیکن برته په رښتینې زړه یې الله ته توبه کښلې ده نو الله جل جلاله خو د دغه ګناه معافول خو ته څه کوې په نیکي یې وربدله کړې ده فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله وایي ما په نیکۍ در بدلې کړي دي نو چې کومه ګناه په نیکۍ بدله سوله نو پر هغه ګناه الله تا ته سزا ده بالکل سزا نشته ځکه ډاکټر عبدالحی عارفي رحمه الله فرمایي وایي د قیامت په ورځ به الله جل جلاله د خپلو بندګانو ته ووایي چې زه تی ټوله جنت له بیایم د مؤمنانو ته کافرانو سره خو د خبرو کولو ضرورت ګسم چې زه تی ټوله جنت له بیایم لیکن په یو شرط داسې پټې خاطې نه دي دا چې پلار په زوی نه دی خبر زوی په پلار نه دی خبر ورور په ورور نه دی خبر ښځه په خاوند نه ده خبره خاوند په ښځه نه دی خبر دغه پټې چې کومې قاطع دي دغه مې زه دې ټولو خلکو ته ورښکاره کومه چې ټوله جنت له بیایم حضرت شیخ صاحب فرمایي وایي دا ټوله به په یو آواز ورته وایي چې یا الله دوزخ له مې بوځه خو دا زموږ پټې خاطې مشکل نو الله جل جلاله دومره مهربان او کریم ذات چې یار خو ستا پټې خاطې پټې ساتلې دي دویم پر توبه باندې په نیکۍ در بدل کړي څومره غټ مهرباني ده د الله
نو الله فرمایي چې د متکیانو صفت کوي وای د دې دا مطلب نه دی چې متکیانو ګسه ګناه نه کوي او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم دا فرمایي چې د متکی دا مطلب نه دی چې پرهیزګار متکی بنو ګسه ګناه نه کوي متقی دا دی چې ګناه وکړي او توبه یې وایسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي کل بني آدم خطاء چې هر سړی ګناهګار وخیر الخطائین التوابون او ښه ګناهګار هغه دی چې توبه کوي حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله هغه فرمایي که ګناه نه صفر شوړې توبه وکړه ګناه د سوس وې دوه رکعات نفل وکوي الله زما دا ګناه راما یو سر په صدقه د الله قهر غضب ټنډه کوي کم سے کم دومره خو ځان ښکاره کړه چې دا کومه ګناه ته وکړه ته پر دې نادم او پریشان او که ته ګسه په ګناه باندې خیال کوې فخر کوې و دې ته ووایې و دې ته ووایې ګورې دا ګناه کول ولا دومره سزا نه ده لکه دا کوم چې په ګناه خیال کوي او په ګناه باندې فخر کوي او دویم الله جل جلاله ان الله يحب التوابین چې د توبې ستر والا سره محبت کوي وای کچيري ګناګاران ختم سي الله به دا ختم کی نور به د کسان پیدا کی ګناه وکي او بیا به توبه کوي یعنی یو بزرگ فرمایي داغه به الله ته څنګه دعا کول ولیا الله یا دغه ګناه په ما پرېږدې یا دغه ګناه را معاف کړي سړی دې ګناه نشي پرېښولی الله تعالی سپورته کې الله ته چې یا الله یا دغه ګناه د پرېښولو توفیق راکړه یا را معاف الله ته ویلی سي الله د مور پلار ډېر مهربان دی لکه د مور پلار سره خبرې کوي الله ته چې الله یا دغه ګناه را معاف کړي یا دغه ګناه د پرېښولو توفیق راکړي ځکه لا حول ولا قوة الا بالله د دې مطلب دا دی چې بغیر د الله د توفیق نه څوک د ګناه سره ګرځېدلی سي او نه بغیر د الله د توفیق څوک نیکي کولی سي نو الله جل جلاله فرمایي چې نیکان خلق متقیان خلق محسنین خلق چې کله د دې څه یو غلطي وسي او ظلموا انفسهم دوی پر خپلو ځانونو باندې ظلم وکړي زیاتي وکړي ذکر الله فورا الله یادوي فاستغفروا لذنوبهم او د خپلو ګناهونو بخشش غواړي ومن يغفر الذنوب الا الله او د الله څخه بغیر به د چا څخه بخشش ته غواړي یعنی داسې څوک شته چې د الله بغیر تا ته عفو وکړي او تا ته بخشش نو خو یو الله ذات لرو پسې ګناه د څه وس په د الله څخه عفو او بخشش ولم يصروا على ما فعلوا او دی په دې خپل کار باندې ټینګار نه کوي ټینګار نه پر کې اصرار نه پر کې وهم یعلمون او دی په دې باندې پوه هم ګورې عزتمنو کله کله یو څوک ووایي چې یاره زه د یو ګناه څخه توبه وکړم بیا رسوسي بیا توبه وکړم بیا رسوسي بیا توبه وکړم بیا رسوسي یعنی چې زر واره په ورځ کې یو ګناه تا وکړه زر واره توبه وکړه زر واره به الله درنه دا نه مطلب چې تاسو بیا ګناه وسو نو ته بس بیا لاس پر لاس کښېنه بیا نو د هغه ګناه بخشش مه غواړه د هغه ګناه عفو مه غواړه بلکې چې زر واره د سره وسي زر واره د الله څخه معافي او څومره سخت وعید ګورئ هغه څوک چې وچاته پر ګناه باندې پیغور ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو چا ګناه کړی توبه یې کړئ الله هغه ګناه ګسه په نیکي ور بدله کړې ده او بل یو ګناه وکړي او تا داسې کار وکړه ستا پلار وایي داسې وکړه ستا نیکه وایي داسې وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د رعا ساته به دا سړی له مرګ نسي رادرڅو چې خپله به دا ګناه کوي څومره د افسوس خبر یعنی دومره په سختي سره منع سوې ده چې چاته به پر ګناه پیغور نه ورکوي هېڅ حق څوک نه لري چې د یو بنده او د الله په معامله کې دخل اندازي وکړي او دوی په کې ورګډ شي الله په بنده په ګناه په ټیک دی حکومت دی څوک ګناه کوي او د اختیار سچ راوګرځي لیکن یو بنده دی الله ته بخښه معافي غوښته د الله په نیکي ور بدل کړي او ته پر هغه باندې پیغورونه ورکوي